مولانا زکریا رحمت الله علیه فضائل اعمال کې حدیث مبارک نقل فرمای څوک چې منځو کې لیکن قضا او کې 2 کروڑ 88 لاکھ کال ودی جهنم کې تیری 2 کروڑ 88 لاکھ سال. دا څه وړه خبره خو نه ده. اوس چا کړی نه دی. من ترک صلاة متعمدا فقد کفر. حضور مبارک فرمای څوک چې قصدن عمدن منفریق دی فقط کفر نو دی کافر شو. اگر چې دی کې بیا محدثین تعویلات کوي لیکن ښکارا د احادیث مبارکه او الفاظ انسان وګوري نو ډېر سخت وعید دی پدې کې. نو حقوق العباد معامله دا سنگینه معامله ده. په دغه مقام باندې به خاوند نه تپوس کیږي د ښځې د څه حقوق ادا کړي دي، د خپل شریک حیات سره ستا زندگی څنګه وه، د ښځې نه به تپوس کیږي د خپل خاوند سره د زندگی څنګه تیره کړې ده، د پلار نه به د اولاد د حقوقو باره کې تپوس کیږي، د اولاد نه به د پلار د حقوقو باره کې تپوس کیږي، د تاجر او دکاندار نه به د گاګ د حقوقو تپوس کیږي، او د اخیستونکي نه به د خرڅونکي د حقوقو تپوس کیږي، دغه شان د ګاونډي نه به د ګاونډي د حقوقو تپوس کیږي. امام قرطبی رحمت الله علیه فرمایي چې کم انسان د بل انسان یو دانق خوړلی، یو دانق دا د درهم شپږمې حصې ته وایي او یو درهم دا 3.5 ماسي وي، لکه د تولې 4 حصہ او بیا د هغې 6 حصہ، یعنی ډېره کمه حصه راځي. امام قرطبی رحمت الله علیه فرمایي کم انسان چې د بل انسان د یو دانق برابر حق خوړلی وي، الله جل شانه به د دغه حق خوړونکي نه 900 قبول شوي منځونه واخلي او دی بل له به یې ورکړي. نن زما په 60 سال 70 سال عمر کې زه د خپلو 9 منځونو دا ګارانټي نشم ورکولی چې دا به قبول شوي. 9 منځونه خو غټه خبره ده، د 9 سجدوم زه دا نشم ویلی چې دا به قبول شوي او یقین سره ویم چې او دا قبول شوي دي. څوک شته داسې ویلی شي؟ نشته. بیا 900 منځونه دا به د دې انسان نه واخیستلی شي قبول شوي او دا به دې بل ته په اعمالو کې دا به ورکړي شي. حدیث مبارک کې راځي الله جل شانه 3 رجسټرې تیاری کړي دي. د یو رجسټر متعلق الله جل شانه فرمایي چې د دې متعلق ما ته څه پروا نشته. د دویم رجسټر متعلق هغې کې لیکلي دي فرمایي چې الله جل شانه په دغه رجسټر دا لیکلي دي چې دا به هیڅ کله معاف نشي، او په دریم رجسټر یې لیکلي دي چې د دې متعلق به ضرور حساب اخلم. دا لومبي رجسټر چې الله فرمایي ما ته څه پروا نشته، دا حقوق الله دي. یو کس مونځ نه دی کړی، روژه نه ده نیولې، حج یې نه دی ادا کړی، زکات یې نه دی ورکړی، دا د الله تعالی حقوق دي. الله جل شانه وراء الورا ذات دی، دا الله نه څوک تپوس کولو والا نشته. که پر ورځ د محشر باندې یو بنده ته وایي چې زه بنده بس معاف مې کړی، دا الله نه څوک تپوس والا شته نشته. نو الله جل شانه فرمایي ما ته د دې پروا نشته. په دویم یې چې لیکلي دي چې دا نه معاف کوم، دا شرک دی. ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک. الله تعالی واضح فرمایي الله جل شانه شرک نه معاف کوي، د دې نه ماورا چې څه ګناهونه دي که الله یې وغواړي معاف پې کړي. او په دریم نمبر چې الله تعالی فرمایي د دې متعلق به ضرور حساب اخلم، په دې کې چوټ نشته، نرمی نشته، خلاصی نشته، دا حقوق العباد دي. چاته به کنزل کړي وي، د چا به غیبت کړي وي، د چا به حق خوړلی وي، چا نه به پیسې پټې کړي وي، چاته به څه کړي، چاته به څه کړي، د دغه ټولو متعلق دا به الله جل شانو حساب اخلي. اوس هر انسان خپله سوچو کې د دې دنیا کې د دغه حساب کتاب ته تیار دی که آخرت ته بیا تیار دی. نو دې دنیا کې مونږ عزیزانو دا معامله ختم کړو، د چا په ذمه باندې حق دی هغه حقوق ورکو. چا سره د لوریانو حقونه دي، چا سره د خویندو حقونه دي، چا سره د رونو حقونه دي، چا سره د ګاونډي حق دی، چا سره د نوکر حق دی، چا سره د مالک حق دی، چا سره د حکومت حق دی. بعضې خلک د حکومت اغلاګانې کوي، او خصوصا نن سبا زمونږ او ستاسو معاشره کې
یو غلا غل دی چې د یو کس نه اغلا کړي نو د یو کس حساب کتاب به ملګری ازو تو ورکو دا اسانه ده ځا او یو هغه کس چې هغه د ټول قوم د ټول کلی نغلا کړي او هغه غلا نن سبا داسې ده چې هغه موږ او تاسو ځان ته جایز کوو بلکې بعضې خلک مال راشي څه د جواز لاره پکې وي پیدا کا دا څه غلا ده څوک ویلی شي عایشه اوس د بجلی غلا د بجلی غلا ده او بیا دی الله معافیو کی بعضې ملګري چې سا سره سلک ډېر اختیار وي نو هغه خو پکې بیا خیرات زکات هم وباسي داسې د ماماز ویلې هم پکې تار ورکړي د کاکاز ویلې هم پکې تار ورکړي لیکن محترمو د دې به حساب ورکولی کېږي دا یاد وساتئ دا د دې ټول قوم حق دی د یو حق مطالبې دپاره یو کس تا ته ودرېږي هغه سره معامله اسانه ده خو چې دا ټول کلي در پسې روځي بیا به څه کې پر ورځ د محشر چې دا ټول درته ودرېږي بیا به د چا د حق ادایګي انسان کوي نو حقوق العباد معامله دا سنګینه ده دغه نه معاف کېږي نبی علیه صلات وسلام چې د چا جنازه به فرمایله اول به تپوس کولو په ده د چا قرض خو نشته دا قرض ولې تپوس کوي ځکه دا قرض د یو بل بني آدم حق دی په چا به قرض و حضور مبارک به د هغه جنازه تر هغه نه ګوره چې تر څو به د هغه د قرض ذمواره په ژوندو کې چا نه واغستې چې حضرت د قرض به زه ادا کم بیا به حضور مبارک وړاندې شو د هغه جنازه به وکړو نو خلاصه د کلام دا د محترمو چې دغه دنیا دا هر څنګه د تیر بشي لیکن یو ځای د ورتګ دی یو ځای د ودرېدو دی یو ځای د جواب دی موږ به د هغې څه کوو جواب به ورکوو د ټولو نه اول د ایمان جانچ پړتال دی په دویم نمبر د مونځ جانچ پړتال دی خپل مونځونه صحیح کې مونځونه زده کې د مونځونو پابندي انسان شروع کړي چا نه څومره مونځونه قضا شوي دي نوافل مه کوه چې کم فرایض دی په ذمه باندې پاتې دي د هر مونځ سره یو فرض دا قضا راګرځوه که تا ته علم دی چې د 10 کالو ماته پاتې دي یاره 15 کاله زه بې الماز ومه نو د هغې 15 کالو ځان ته کلینډر کور کې ټیک مار کوه چې د یوې ورځې 15 مونځونه مې نن وکړل بیا چاته طریقه نه ورځي خیر دی انشاءالله طریقه به ورته وښیو دغه شانتې د زکات متعلق به تپوس کېږي د روژې متعلق به تپوس کېږي د حج متعلق به تپوس کېږي د طهارت متعلق به تپوس کېږي او دغه شانتې د حقوق العباد متعلق به تپوس کېږي د بندگانو حقوق علامه جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه فرمایي په پل صراط باندې او پر ورځ د محشر باندې د ټولو نه زیات خطرناک مقام دا اوم مقام دی د انسان لارې به په مانځه کې مخکاره شي را کلاو بشي د ایمان معامله کې به هم دې صفا راوځي د زکات معامله کې به هم صفا راوځي د حج معامله کې به هم دې صفا راوځي د روژې معامله کې به هم صفا راوځي لیکن جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه فرمایي چې دا د حقوق العباد داسې معامله ده د بندگانو د حقوقو دا معامله داسې ده چې په دې کې به ډېر لوی لوی خلک بانډه ولاړي او چې په کم مقام باندې انسان د ده کمی کوتاهي راځي په دغه مقام باندې به دې جهنم ته غورځېږي الله تعالی دې موږ او تاسو خپل فضل سره معاف کړي مشران وایي په حساب کتاب ګرانه نو الله تبارک و تعالی دې موږ تاسو ته خپل فضل شامل حال کی اسی به صد رب زموږ تاسو بخنو کی د منځونو هم دغه حال دی که یو منځ نیمو کو ټیک ده ګینی نه کوي څوک چې کم پاتې شي بیا د هغې د قضا د ادایګۍ هم غم نشته حالانکه منځ قضا